افغان ټایپ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ورسره شان کې د بیل نشان هم ووهئ ترڅو زموږ ویډیو تر تاسو در ورسیږي. سلام دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. زه یم زاهد د افغان ټایپس له چینل څخه یو ځل بیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. درنو دوستانو، تاسو ته به دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا ویسټنډیز د نړۍ په نقشه کې شته دی که نه، او یا آیا دوی په نړۍ کې د دوی نقشه شته که نه. نو د دې باره کې مې درته معلومات راوړي دي. د معلوماتو څخه د مخکې مو که زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړي او ورسره څنګ کې د ګنټې نشان هم ووهئ ترڅو زموږ هره ویډیو تر تاسو د مخه در ورسیږي. نو راځو د معلوماتو فلور. درنو دوستانو، تاسو ته به په لومړي سر کې دا پوښتنه پیدا سي چې آیا ویسټنډیز د کوم هیواد نوم دی؟ نو تاسو څخه جواب: ویسټنډیز د هیڅ هیواد نوم نه دی. دویمه پوښتنه به تاسو ته دا پیدا سي چې هیواد نه دی نو بیا څه شی دی؟ جواب: ویسټنډیز د څو هیوادونو لکه جمیکا، باربوډوس، ټرینیډاد او ټوبیګو او مجموعه ده. هر هیواد یې خپل دولت، خپل ملي سرود او خپل خلک لري. د دې هیوادو مجموعه چې دا ویسټنډیز ده. بله پوښتنه به تاسو ته دا پیدا سي چې یو هیواد نه دی د لوبې، چې یو هیواد هم نه دی خو د لوبې په پیل کې د کوم هیواد ملي سرود غږوي؟ جواب: د هیڅ هیواد ملي سرود نه غږوي. د ویسټنډیز کرکټ بورډ لخوا پخوانۍ یوه سندره ټاکل شوې ده چې هغه د ملي سرود په توګه غږوي. پوښتنه به تاسو ته بل ځل دا پیدا سي چې ملي بیرغ یې د کوم ځای دی؟ جواب: هیڅ کرکټ بورډ ورته جلا بیرغ نه دی جوړ کړی. د دوی کومه نښه یا کوم چې دوی په پیژندل شوي دي په کوم بیرغ باندې، هغه له بیکټو او د خرما له ونو څخه یوه جوړه ونه ده چې دوی لوګو په حیث پیژندل شوې ده. بله پوښتنه به تاسو ته دا پیدا شي چې کرکټ بورډ یې بیا څه ډول دی؟ جواب: کرکټ بورډ یې د جمیکا، باربوډوس، ټرینیډاد او ټوبیګو او نورو 6 هیوادونو د کرکټ له اتحادیو څخه جوړ شوی دی. او بله پوښتنه به تاسو ته دغه پیدا شي چې ویسټنډیز په اروپا کې دی که په اسیا کې دی که په امریکا کې دی؟ جواب: ویسټنډیز د امریکا په لویه وچه کې دی، د کاربین په شاوخوا کې پروت دی. نو دغه و دوستانو د ویسټنډیز د ملي لوبډلې یا د ویسټنډیز د نقشې په باره کې، د ویسټنډیز د نوم په باره کې، د ویسټنډیز د نوم او نښان د ژبو په باره کې معلومات و. نو هیله ده چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې نو نورو دوستانو سره هم لایک کړئ ترڅو د ویسټنډیز له معلومات څخه برخمن شي. مننه.